أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هغه واقعه بیان کړه چې هغه څوک یې چې سر تر پښو په اوسپنه پوښلی و ووژي. او بیا مو د قتاده رضی الله تعالی عنه د سترګې قصه درته وکړه. او درېیمه واقعه د عکاشه رضی الله تعالی عنه د تورې وه. هغه داسې چې د بدر په جنگ او معرکه کې د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه توره په جنگ کې ماته سوه. اوس نو جنگ په څه شي وکړي؟ نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله، هغه زما توره ماته سوه او اوس توره نه لرم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لرګی په لاس ورکړي، ویل یا عکاشه، په دغه جنگ کوه. کم وخت چې عکاشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه لرګی واخیستی او په لاس کې یې وښوراوه، د ده په لاس کې اوږده، پنډه، قوي، سپینه، ځلانده توره سوه او په دغه توره یې د جنگ تر آخره او د مسلمانانو تر نصرته جنگ وکړي او پر دغه توره یې د العون نوم کښېښاوه، یعنی کومک. عکاشه رضی الله تعالی عنه به دغه توره همیشه و هر جنگ ته ورسره وړه او جنگ به پکاوه تر څو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت او د ردت په جنګو کې شهید ووژل سو. نو دغه توره هم د نبوت د معجزو څخه یوه معجزه وه. څلورمه واقعه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو اصحابو ته وویل که څوک د ابوالبختري ابن هشام سره مخامخ سوه نه دی وژني، ځکه ابوالبختري هغه څوک و چې په مکه مکرمه کې یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ آزار نه ورسولی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده څخه داسې کار نه و لیدلی چې د ده علیه الصلاة وسلام دې ناخوښه وي. او ابوالبختري د هغو خلقو څخه و چې هغه د قریشو د مقاطعې د ماتېدو سبب وګرځېده. ستاسې بې قصه په یاد وي چې قریشو د مسلمانانو سره خرڅول او رانیول منع کړه، یا په اوسنۍ اصطلاح بندیز یې پر ولګاوه. د هغې عهدنامې په ماتولو کې دغه ابوالبختري حصه واخیسته. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا وه چې د هغه وخت د نیکۍ بدله یې اوس ورکول. او هغه کومک چې ابوالبختري د مسلمانانو سره کړی و مړانه وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میړه سره مړانه کول د تیرو وختو نیکي په دغه مشغوله او سرګردانه ورځ کې په یاد وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه پوهېږم چې د بني هاشم دغه ځینې خلق چې جنگ ته راغلي دي، دوی په ناخوښي سره دغه جنگ ته راوستل سوي دي. دوی زموږ سره د جنگ کولو هیڅ ضرورت نه درلودی. نو که څوک په جنگ کې د بني هاشم سره مخامخ سي نه دی وژني، او که څوک د عباس ابن عبدالمطلب سره مخامخ سو نه دی وژني، ځکه هغه په زور راوستل سوی دی. هلته یو صحابي و چې نوم یې ابو حذیفه و او د هغه عتبه زوی او د هغه شیبه وراره او د هغه ولید ورور و چې د جنگ په شروع کې په مبارزه کې ووژل سوه. ابو حذیفه چې پخوا لا مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و او اوس په بدر کې د مسلمانانو سره دی. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر وده ته ورسېدی چې عباس مه وژنئ، یوه سخته جمله یې وویل. که څه هم دا جمله یې مخامخ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه وویل، خو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر
د څو نفرو په واسطه شاوخوا و ټولو مسلمانانو ته رسول کېده. نو کم وخت چې ابو حذیفه ته دا امر ورسېدی چې عباس مه وژنئ، ابو حذیفه ویل عجبه ده، عتبه وژل کیږي، موږ خپل پلرونه او خپل ورونه، خپل اکاګان او خپل قوم وژنو او عباس پرېږدو؟ په والله که د عباس سره مخامخ سوم پر مخ به په توره ووهم. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی چې حذیفه دغسې وویل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ و و هغه ته مخ ور واړاوه، ویل یا ابا حفص، ایا ستا د رسول د اکا مخ په توره وهل کیږي؟ عمر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکه چې د ابو حذیفه غاړه په دغه توره ور پرېکم. په والله ابو حذیفه منافق سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا پرېږده یا عمر. په وروسته کې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عذر وکړي، ویل یا رسول الله والله نه یم خبر چې څنګه مې دا جمله تر خوله ووته، دا خبره مې بې فکره تر خوله ووته. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه د دغه خپلې خبرې څخه چې په دغه ورځ مې تر خوله ووته هیڅ وخت په امان کې نه وم او تر اوسه پورې بیریږم، مګر الله عز وجل یې په شهادت را پټه کړي، یعنی دغه ګناه مې بې له شهادته بل شی نسي را پټولی. او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. یمامه په نجد کې د یو ځای نوم دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت او د ردت په جنګو کې چې مسلمانانو په یمامه کې د هغه مسیلمة الکذاب سره جنګ کاوه چې د نبوت دعوه یې کړې وه، ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. خو تاسې د صحابه کرامو و بیرې ته وګورئ. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه د پلار، ورور او اکا مرګ لږ وخت د مخه په خپلو سترګو ولیدی. معلومه خبره ده چې په هغه خفه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالف یې یوه خبره چې هغه قصدن او عمدن نه وه تر خوله ووته. د اعصابو د کمزورۍ په خاطر د هغې خبرې د جبران دپاره یې شهادت غوښتی او ویل بې له شهادته یې بل شی نسي راپاکولی، خو آخر یې شهادت هم په نصیب سو. اوس ابوالبختري ته راسئ. هلته جنگ شروع دی. ابوالبختري د خپل یو ملګري په ملګرتیا جنگ کوي چې د انصارو یوه ډله پر راغله چې په دې ډله کې یو نفر و چې نوم یې مجزر و. مجزر پر غږ کړه، ویل یا ابوالبختري لرې سه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ستا د وژلو څخه منع کړي یو. ابوالبختري ویل او دا زما ملګری؟ مجزر ویل یا والله موږ ستا ملګری نه پرېږدو، ستا د ملګري د وژلو څخه نه یو منع سوي، فقط ستا د وژلو څخه منع سوي یو. ابوالبختري ویل نو په والله زه او ملګری به دواړه یو ځای وژل کېږو. مجزر ویل زه ستا سره کار نه لرم مګر ستا د ملګري سره حساب لرم. مجزر د ابوالبختري پر ملګري حمله وکړه مګر ابوالبختري د مجزر سره جنگ شروع کړ. مجزر د خپل ځان څخه پورې واهه، غواړي چې ملګری یې ووژني، مګر ابوالبختري غواړي چې مجزر ووژني. بیا هم په مجزر پورې مشتی دی او کوشش کوي چې وارې پر وکړي. مجزر د خپل ځان د دفاع په سبب مجبوره سو ابوالبختري یې وواهه او ویې وژي. او وروسته مجزر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او عذر یې کاوه، ویل یا رسول الله والله ما نه وژي مګر قریبه وه چې ما ووژني، ده نه پرېښولم. کم وخت چې پوه سوم چې نه مې پرېږدي او وژني مې نو مې وواهه او ومې وژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عذر ځینې راضي سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر پر اطاعت د صحابه کرامو د حرص یوه نمونه وه. پنځمه واقعه د بدر د جنگ د عجیبو واقعو څخه یوه هم هغه واقعه ده چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او امیه ابن خلف په مابین کې پیښه سوه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه
او امیه ابن خلف د جاهلیت په وختو کې په مکه مکرمه کې دوه خواږه ملګري او اشنایان وه. خیر قصې ته راسه. د بدر په ورځ پس له جنګ څخه امیه ابن خلف او زوی یې چې علي نومېدی د جنگ په میدان کې ولاړ دی. اوس خو کفار د میدان جنگ څخه تللي دي او میدان خالی دی، مګر امیه ابن خلف او زوی یې ولاړ دی. دا هم په دې سبب چې امیه چاغ او پنډ سړی و، ځغستلی خو نسي، حتی سپرېدلی لا هم نسي چې ولاړ سي او وتښتي. نو پوه سو که وتښتم وژل کېږم. نو یې نیت د تسلیمېدو وکړي او وایي باید و داسې چاته تسلیم سم چې هغه مې وساتلی سي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د جنگ په میدان کې د کفارو پاته شیان غنیمتونه ټولوي او د امیه و منطقې ته ورنږدې سو. عبدالرحمن یو څه زغرې د میدان جنگ څخه ټولې کړي دي او غواړي چې دا یوسي د لښکر تر شا یې کښېږدي او بیا راسي نور غنیمتونه ټول کړي. ځکه د کفارو لښکر وتښتېدی او خپل ورسره سامانونه یې ټوله پر میدان غورځولي دي. په دغه وخت کې چې زغرې ورسره دي پر امیه ابن خلف ورغلی. امیه ورنارې کړه یا عبد ود، ځکه د عبدالرحمن نوم په جاهلیت کې عبد ود و. عبدالرحمن جواب ورنکړي، ځکه د مخه تر هجرت چې دوی په مکه مکرمه کې وه که به چا د عبد ود په نامه ورنارې کړه د جواب نور کاوه او ویل به زه عبدالرحمن یم. کفارو بیا ورته ویل موږ رحمان نه پیژنو، نو موږ عبدالرحمن نه درته وایو بلکې عبد ود درته وایو. ده بیا ورته ویل که تاسې عبد ود راته ووایاست زه بیا جواب نه در کوم. بیا یې پر دې اتفاق او فیصله وسوه چې د عبدالاله په نامه به درته وایو. نو اوس امیه ورنارې کړه یا عبد ود. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما د پخواني عادت سره سم جواب ورنکړي. امیه چې تر اوسه خپله اسلحه ورسره ده، زغره یې اغوستې ده، بیا ورنارې کړه یا عبدالاله. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل ها څه وایه؟ امیه ویل تر دغه زغرو ښه شی نه غواړې؟ زه تر دغه زغرو چې ستا سره دې ښه او بهتر یم. پر ما داسې ورځ نه ده راغلې لکه نن. آیا تاسې و شیدو ته ضرورت نه لرئ؟ یعنې که ما بندي ونیسې زه به په خپله فدیې کې داسې اوښانې درکم چې ډېرې شیدې کوي. عبدالرحمن وایي ما چې فکر وکړي رښتیا هم دوی تر زغرو ښه وه. ولې دوی تر زغرو ښه وه؟ ځکه هر چا چې هر څوک اسیر نیولی وای او د هغه اسیر په بدله کې چې به بیا هر شی په فدیې کې راغلی وای هغه به د هغه اسیر د خاوند و. دا د پخوانیو جنګو قانون و. نو عبدالرحمن وایي زغرې مې وغورځولې او دوی مې تر لاس ونیول، رهي مې کړه. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه د امیه او د ده د زوی په مابین کې رهي وم چې امیه پوښتنه راڅخه وکړه، ویل په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بڼکې یې پر ځګر ایښې وې؟ ورونو نعامه یو د اوبو لوی مرغه دی او حمزه رضی الله تعالی عنه به په جنگ کې د دغه مرغه بڼکې پر خپل ځګر ایښولې چې په هغه سره به معلوم او نښاني و. نو امیه وایي په تاسې کې هغه سړی څوک و چې د نعامې بڼکې یې پر ځګر ایښې وې؟ ما ویل هغه حمزه ابن عبدالمطلب و. امیه ویل دغه سړي په موږ دغه کارونه وکړ. عبدالرحمن وایي دوی مې تر لاس نیولي دي او دوی بې له تکلیفه او جنجاله زما سره رهي دي چې بلال رضی الله تعالی عنه په مخه راغلی او امیه ابن خلف هغه څوک دی چې په پخوا کې د بلال مالک و او بلال یې مریی و او امیه و چې و بلال رضی الله تعالی عنه ته سخت عذابونه ورکول. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه امیه ولیدی چې اسیر نیول سوی دی ناره یې کړه امیه ابن خلف د کفارو مشر یا به زه یم یا به دی. عبدالرحمن ورته وایي یا بلال دا زما اسیر دی. بلال رضی الله تعالی عنه وایي ستا اسیر دی که نه دی؟ والله ژوندی یې نه پرېږدم. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي دا خبرې پرېږده دا زما اسیر دی. بلال ولیده چې عبدالرحمن یې نه را پرېږدي نو یې په لوړ آواز نارې کړه یا انصار الله. د کفر رئیس امیه ابن خلف هغه چې په مکه مکرمه کې یې ماته عذابونه او ازارونه راکول
دغه دی د انصارو ډله پر راټوله سوه. عبدالرحمن خپل بندیان رهي کړي دي او دوی د شا د طرفه په پسې سوه. تر شا یې په نیزو وهي. عبدالرحمن پوه سو چې بندیان نه راپرېږدي، وژني یې. نو یې بندیانو ته ویل درځغلی چې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ځان ورسوو چې ومو ساتي. مګر امیه چاغ دی، نسي ځغستلی او عبدالرحمن یې کشوي، هیڅ نه کېږي. انصار په پسې دي وهي. عبدالرحمن ودرېدی، انصارو ته یې مخ ور واړاوه، ویل مه کوئ، دا زما اسیر دی، کار مه پلرئ. مګر بلال رضی الله تعالی عنه بیا وایي دا هغه سړی دی چې زما سره یې داسې او داسې کول. هغه وهل او عذابونه بیانوي. غواړي چې انصار په قهر کې. انصار هم د بلال رضی الله تعالی عنه پر طرف دي، وایي دا سړی نه بندي کېږي، دی باید ووژل سي. عبدالرحمن وایي یوه سړي د شا د طرفه د امیه زوی په توره پر پښه ووهه. هغه غزار سو او ولوېدی. امیه دونه لو چغه وکړه چې ما په خپل ژوند نه وه اورېدلې. ما ویل ته پر هغه مه ژاړه، خپل ځان دې خلاص که. په والله زه ستا دپاره هېڅ نسم کولی. او اوس عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه پوه سو چې دوی د امیه د وژلو قصد کړی دی او نه پرېږدي. نو ویل یا امیه پر مځکه اوږد پرېوځه. هغه هم پرېوتی. عبدالرحمن سربیره پر پرېوتی. غواړي چې په دغه طریقه د تورو او نیزو د وهلو څخه وساتي. او بیا هم دغه وایي چې دا زما اسیر دی، کار مه پلرئ. او بلال رضی الله تعالی عنه نارې وهي مړ یې کئ، مړ یې کئ، حتی تر ده لاندې یې مه پرېږدئ. یو د دې خوا توره ور اوږده کړي، بل د ها خوا د نیزې څوکه په جګه کې. دغه وارونه دي د هره طرفه پر کېږي. په دغه حالت کې د عبدالرحمن و پښې ته هم یو واری ور ورسېدی او د هغه پښه هم زخمي سوه. او آخر یې په دغه وهلو کې امیه ابن خلف ووژي. د هغه امیه ابن خلف چې بلال رضی الله تعالی عنه ته قسم قسم زحمتونه ورکړي وه، مرګ پر دغه قسم و چې د هره طرفه تورې په ننوتلې. د تورو او نیزو په څوکو ووژل سو. اوس نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د امیه تر مرګ وروسته ولاړ سو او ویل الله دې بلال ته بخښنه وکړي، زغرې هم راڅخه ولاړې او بندي مې هم ووژل سو. ځکه هغه زغرې چې ده ټولې کړې وې هغه د ده وې، هغه یې د بندي په سبب پرېښولې او بندي یې بلال رضی الله تعالی عنه ور ووژي. نو ځکه ویل یې غفر الله لبلال راحت علی الدرع وراح علی الاسیر. دا د هغه سرکشه او اسلام دشمن امیه ابن خلف آخري حالت و. شپږمه واقعه، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ خپل ماما چې عاص ابن الهشام ابن المغیره نومېدی ووژي. ښه متوجه سئ، د عقیدې اختلاف قرابت د منځه وړي. اومه واقعه، او د هغو کسانو په جمله کې چې بندیان ونیول سوه یو هم عباس ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو. چا ونیوی؟ دلته دوه روایت دي. څوک وایي یوه انصاري ونیوی، څوک وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ونیوی. قصه یې یوه ده، خو په هغه چا کې اختلاف دی چې دی بندي راوستی. موږ به هغه روایت بیان کو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بندي راوستی. اوس نو عباس جګ برداره او غټ سړی دی، خو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کوچنی دنګر او ضعیفه سړی دی. خلق ورته ګوري، ډېر عجب منظر دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د عباس لاسونه شاته نیولي دي او دی مخ ته پورې وهي. تر مخ یې ډېر لوی او غټ سړی رهي دی او تر شا کوچنی ضعیفه دنګر سړی په پسې دی او پورې وهي. خلق په تعجب کې دي چې دغه غټ سړی څنګه و دغه کوچني سړي ته تسلیم دی. یوازې دا نه چې تسلیم دی، بلکې د هغه په نیولو او پورې وهلو خوږیږي هم، په تکلیف رهي دی. د درد او زحمت علامې پر مخ ښکاره دي. څو د بندیانو ځای ته یې راوستی. خلق پر عبدالله راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ولاړ دی. خلق و عبدالله ته وایي یا ابن مسعود دا غټ سړی دی څنګه اسیر او څنګه ونیوی؟ عبدالله وایي ما تر لاس ونیوی او دی تسلیم سو. بس دغونه وه، زما نیول او د ده تسلیمېدل وه.
بیا نو خلقو د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ویل یا عباس و دغه ډنګر ضعیفه سړي ته څنګه تسلیمېدې؟ عباس ویل والله چې زه تر لاس ونیولم پر خپل لاس وبېرېدم چې رامات به کړي، دونه قوت ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل او ویې فرمایل یا ابن مسعود پام کوه چې په ځان خطا نه وځې او دا فکر ونه کړې چې زه قوي یم. د ده په نیولو کې ملائکو کومک در سره وکړي. دا ته نه وې چې دی دې ونیوي، بلکې دا ملائکه وه چې دی یې اسیر کړي. مقصد دا چې ملائکو حتی د بندیانو په نیولو کې هم ګډون کړی دی. اتمه واقعه، د جنگ تر ختمېدو وروسته مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په میدان جنگ کې ګرځېدی. ویلي ده چې یو انصاري د ده د ورور ابو عزیز چې د مشرکانو په لشکر کې وو او د مسلمانانو په مقابل کې جنګېدی لاسونه ورتړي. یعنی د عمیر رضی الله تعالی عنه ورور ابو عزیز یو انصاري بندي نیولی دی او لاسونه یې ورتړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه و انصاري ته وویل ټینګ یې ونیسه، د ده مور د مال او دولت خاونده ده، شاید چې د ده په مقابل کې ښه فدیه درکړي. ابو عزیز و خپل ورور مصعب ته وویل آیا د خپل ورور په باره کې دې دغه سپارښت دی؟ مصعب رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه انصاري مې ورور دی، نه ته. ورونو ښه متوجه سئ. نهمه واقعه، کم وخت چې مسلمانانو کفار بندیانول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عرش کې ناست و او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه توره په لاس د عرش په دروازه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په مخ کې د ناخوښۍ علامې ولیدلې چې د مسلمانانو په دغه کار نه راځي چې کفار بندیان نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل یا سعد لکه د قوم په دغه کار چې نه راځي. سعد رضی الله تعالی عنه وویل هو یا رسول الله، دا هغه اول شکست و چې الله عز وجل و مشرکانو ته ورکړي. نو په دغه جنگ کې د مشرکانو وژل ماته تر دې خوښ وه چې ژوندي پاته سي، یعنی نه به بندیانولی بلکې وژلی به. لسمه واقعه، د بدر د جنگ په ورځ یو صحرایي عرب چې نوم یې قباف ابن اشم و، دغه د بدر په منطقه کې موجود و. کم وخت چې لښکرې ولیدې پوه سو چې جنگ کیږي، نو د هلته پر یوه غونډۍ د سیل دپاره ورته کښېنستی. وایي د بل غم نیم اختر دی. قباف په جنگ کې ګډون نه دی کړی ځکه دی د یوه طرفه څخه نه و، فقط سیلبین او تماشاچي دی. محترم ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فیته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فیته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.